د شپې داستان. سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت. هیله لرو ټول به روغ جوړ یې. د شپې داستان په دې خپرونه کې درته د راشه که نه مرم درپسې ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. مراد سوړ او سیلی وکیښ. هی دلته دا د ژمی هم را روان دی. مجبوره یم اولادونو ته مې کور ونیسم. په پارک کې خو پس له دې شپې سخته دي. که رښتیا درته ووایم زما خو همدا اوس یخ کېږي او پارک ته مې سترګې سپینې پاتې دي. جمیله د مراد په راتګ اوسېدو ډېره خفه وه. مراد د دې دپاره لوی مزاحم و. له بلې خوا کریم هم ځان په مراد پورې ګنډلی و. شیبه ترې نه لرې کېده. سهار به له کوره ورسره یو ځای ووت. ماښام به هم دواړه په کاله راننوتل. کریم سره عجیبه فکرونه پیدا شوي وو. د جمیلې ټولې خبرې په مغزو کې تاوېدې. د هغې د هرې خبرې او پوښتنې دپاره یې رد ځواب نه درلود، خو بیا یې هم زړه کې سل خبرې تېرېدې. نرګس به څنګه شي؟ هغه راته سترګې په لاره ده. دا خو له هغې سره جفا ده. بیا به یې د جمیلې ښکلې او له مینې ډکه څېره مخ ته ودرېده. ژر به یې پام ترې واړو. نرګس به یې سترګو ته ودروله. د هغې خبرې په مغزو کې انګازې وکړې. ګوره هیره مې نه کړې چې مړه کېږم. اخر ونه شول. په سبا یې خپل یو ملګري ته چې په افغانستان کې و او هر راز یې ورسره شریک و ټلیفون وکړ. له سلامه وروسته یې د جمیلې په باب ترې مشوره وغوښته. هغه په خندا وویل هی غرق شې، تر اوسه دې اروپا لا سمه بوی کړې نه ده. تغییر دې وکړ. ګوره چې دا کار ونه کې ډارېږم. یو وخت به وطن ته په نیکر کې راشې. په خپل کلتور به شرمېږې. له تا شک نشته ډېر ژر بدلېږې. ګوره چې زه دې هیر نشم. کریم د خپل ملګري په خبرو په غیرت شول. له ځان سره یې وویل شاپور رښتیا وایي، دومره ژر باید د حالاتو تر اغېزې لاندې را نشم. نه نرګس باید هیره نه کړم. نرګس زما مینه ده، زما هستي ده. شیبه پس یې د جمیلې سترګې مخ ته ودرېدې. اوس نو کریم هڅه کوله چې له نرګس سره خپله مینه په ډېر زور او ځان ته په قناعت ورکولو سره ټینګه وساتي. شیر احمد د خپلې کورنۍ او کریم په صلاح او مشوره قاچاقبر سره په یو کس 4,000 چې د 4 واړو 14,000 یورو کې دی ومنلې. قاچاقبر ورته وویل چې په لسو ورځو کې ستاسو ټولو د پاسپورټونو کار جوړوم او بیا تاسو ته ټلیفون کوم. شیر احمد د پاسپورټونو په انتظار کې شیبې شمیرلې. جمیله هم په کالیو کې نه ځایده چې نور به له یونانه له خپلې کورنۍ او کریم سره یو ځای ایټالیا ته وځي. د کریم خوله هم له خندا نه ټولېده. شیر احمد چې کله صراف ته پیسې په ضمانت کې ښودې، د پیسې هم ور وشمېرلې. ایله یې رنګ کې وینه پیدا شو. له ځان سره یې ویل شیر احمد آخر زما احسان ادا کړ او لوی عزت یې راکړ. کله چې له دې ځایه ایټالیا ته ورسېدم هلته بیا ترې ځان پټوم. نه غواړم د تل دپاره یې د کاسې ملګری او سرباری واوسم. خو د مراد وار پار ورځ په ورځ خطا کېده او دا اندېښنه یې دم په دم زیاتېده. که چیرې دا خلک ولاړ شي زه به بیا په کومو پارکونو کې شپې تېروم. کله به یې تندي ته ټس ورکړ او ځان سره به ویل ناحقه مې شیر احمد ته دومره زر قاچاقبر پیدا کړ. پرېښی به مې و. څو مې ماشوم او ښځه له زندانه راوتلې وی. په دې او هغې به مې غولول. له یوې خوا د شیر احمد کورنۍ ته له خوشحالۍ خوب نه ورته او له بلې خوا د دوی په تګ سره د مراد له سترګو خوب تښتېدلی و. مازدیګر و. قاچاقبر شیر احمد ته ټلیفون وکړ چې بل سبا ته هوایي ډګر ته ځانونه راورسوئ چې له خیره ایټالیا ته مو رسوو. زلیخا ورخطا وه. که خدای مکړه د پاسپورټونو د چکولو په وخت کې پولیسان پوه شي بیا به څه کوو؟ هغه وخت مجبور شول 6 میاشتې په زندان کې تېرې کړو. شیر احمد ته به یې په وار وار دا خبره کوله چې وسړیه په دې کار کې ډېره بیړه مه کوه، لږ وګرځه تر دې که بل تکړه سړی پیدا کړې. دلته خلک کلونه کېږي پراته دي، وتلی نه شي او دا سړی مو په دومره لنډ وخت کې باسي. دا څنګه خبره ده؟ شیر احمد ته د زلیخا په دې خبرو اندېښنه پیدا شوه. مراد ته یې غږ کړ و مراده اوس ته په دې سړي سم باوري یې او که نه؟
هسې نه چې زندان مو وراسته نه کړي. مراد په زړه کې تیر شول. راځه دا خلک پښیمانه کړه چې پاتې شي. غلی شو. دا خبره یې څو ځله مغزو کې تاو راتاو شو. غوښتل یې چې خوله خبرو ته جوړه کړي. جمیله یې مخې ته د چایو ګیلاس کېښود. د چایو په لیدلو سره یې بې اختیاره تر خولې ووتل. نه قسم یې زه کوم چې ډېر تکړه سړی دی. وایم غم به نه کوئ، بې غمه پرې ورځئ. په سبا یې مراد له شیر احمد سره خدای پاماني وکړه او د ښه سفر دعا یې ورته وکړه. شیر احمد جیب ته لاس کړ. 1,000 یورو یې ورته ونیوې. مراد یې له خوشحالۍ لاسونه په سترګو وموښل او ښکل یې کړل. د شیر احمد د لاسونو د مچولو صحنه که چا لیدلې وای نو له ځان سره به ویلې وای چې دې 80 کلن سړي ته وګورئ، د یو ځوان سړي لاسونه مچوي. شیر احمد مراد ته وویل د دې کور د بلې میاشتې کرایه مې هم ورکړې، بې غمې پکې واړه وه. کله دې چې خپل کور خاوند ته وسپارلو نو شړی یو ټول لوښي ځان ته در سره یوسه. مراد نږدې و چې ان د جمیلې پښو ته هم ور وغورځي، ځکه دا دومره وخت یې د هغې د لاس خوندور خواړه خوړلي وو. د مازدیګر 4 بجې وې. کریم پرېکړه وکړه چې په مغازو وګرځي چې ځان ته ښې دریشۍ او د اروپا په موډ برابر شیان راونیسي، ځکه سبا سهار ناوخته یې له یونان څخه پښې سپکولې. اوس نو په خپلو پیسو یې زړه نه خوښېد، بې غمه یې لګولې. زړه کې راتاو شول چې جمیلې ته به هم یوه تحفه راونیسي. و حیران و څه ورته واخلي چې د هغې خوښ شي. څنګه یې چې د کالیو مغازې ته نږدې شو زړه یې کې وګرځېدل. ټلیفون یې واخیست. جمیلې ته یې زنګ وواهه. جمیلې یې تلیفون قطع کړ. حیران شو دا څه وشول. و خدایه لکه چې په دې تیر اخر کې دا نجلۍ راڅخه خوابدې شوه. په همدې سوچونو کې و چې د جمیلې زنګ راغی. ژر یې اوکې کړ. جمیلې زما ټلیفون دې ولې قطع کړ؟ ډېر وارخطا دې کړم، ځکه مې قطع کړ چې په تا مصرف را نشي. ښه دا درته ووایه چې چیرې یې؟ همدا اوس د یوې مغازې مخې ته ولاړ یم. حیران یم تا ته څه شی واخلم. اوهو دا لمر له کومې خوا راوخوت. و خدایه مبارک مې کړې. کریم وویل ګوره لیونۍ، یو سوغات دې په ما حق دی. ووایه څه درته واخلم چې ستا خوښ شي؟ څه راته اخلې؟ ته صبر چې زه لږ پې فکر وکړم. په همدې کې د جمیلې تلیفون قطع شو. کریم ژر ورته زنګ وواهه. جمیلې فکر کوم د ټلیفون پیسې دې خلاصې شوې. هو پیسې خلاصې شوې. غرمه مې زړه کې و چې پیسې پکې واچوم. مور مې ویل څه یې کوې؟ هسې هم سبا د خیره له دې وطنه په خیر روان یو. ښه نو اوس وایه چې دا خدمتګار بنده د وخت ملکې ته څه شی سوغات واخلي؟ جمیلې په خندا وویل ملکه غواړي چې د وخت سلطان یو ځل په شونډو ښکل کړي. کریم سور وخوټېد. په غوسې یې وویل داسې خبرې مه کوه، ژر شه ووایه چې څه شی درته واخلم. شکر بابا چې را ژوندی شوې. دا ملکه دې درنه قربان شي. هیڅ شی مه راته اخله، پیسې دې وساته چې په کار به دې شي. که ونه وایې بیا خفه کېږم. داسې شی راته واخله چې ستا خوښ وي. زما چې کوم شیان خوښېدل هغه مې ټول اخیستي دي. ښه نو بیا سمه ده، ګوره بیا راته ونه وایې چې دا دې څه شی راته اخیستي. نه خفه کېږم نه خفه کېږم، بد به وکړم چې خفه شم. د جمیلې خبره پای ته نه ورسېدلې چې د کریم د ټلیفون پیسې هم خلاصې شوې. غوښتل یې چې کارت پکې واچوي. د جمیلې خبره وریاد شوه چې هسې هم سبا په خیر روانېږو. کریم په مغازه کې ښه وګرځېد، خو یو داسې شی پکې ونه موند چې د جمیلې لیاقت ولري. بغلې مغازې ته یې سر ورښکاره کړ. له ځان سره یې ویل ځان ته خو مې ډېر شیان واخیستل، اوس به د جمیلې دپاره مغازه په مغازه ګرځم چې یو سم شی ورته پیدا کړم. غواړم د سوغات په ورکولو سره یې د خدمتونو څخه مننه وکړم. جمیلې د کور ټول بکسونه له کالیو ډک کړل. ټول یې د خونې دروازې ته نږدې کېښودل چې سبا ته هر څه چمتو وي. شیر احمد د خونې د کړکۍ مخې ته په یوې څوکۍ ناست و. مخامخ یې د ښار په یوې لوړې ودانۍ یې سترګې نښتې پاتې وې. له خولې یې د سګرېټو د لوګیو کړۍ وتلې. تر سترګو لاندې جمیلې ته وکتل. بیا یې زلیخا ته سترګې ور واړولې. زلیخا په جاینماز ناسته وه. لپې لاسونه یې پورته نیولي وو. سترګې پټې وې. یوازې شونډې رپېدلې. له هرې شېبې وروسته به یې دې څنګ ته او بل څنګ ته مخ اړوه او چوف به یې کړل. شیر احمد پرې غږ وکړ زلیخا دعا وکړه چې سبا ته خدای پاک په موږ ټول پولیسان ړانده او کاڼه کړي. زلیخا سترګې پورته ونیوې. شونډې یې بیا ورپېزې. شیر احمد بل سګرېټ ولګاوه. جمیلې پرې غږ کړ پلار جانه
خفه معلومیږي، ولې کومه پیښه شوې؟ شیر احمد ژر غږ کړ، نه لورې، هسې د سبا تګ دپاره فکر وړی یم. پلار جانه، هر څه مې سمو په ځای کړي دي، سوچ مه کوه، خدای مهربان دی. شیر احمد له خولې د سګریټو لوګی پو کړ، ویې ویل هو لورې، انشاءالله کومه خاصه خبره نشته. مقصود ته و مور دې هڅه وکړئ ورخطا نه شئ چې پولیسان بیا شکمن کیږي. جمیله د بکسونو خوا ته لاړه. شیر احمد له ځان سره وویل خدایه، د مراد له برخلیک سره مې مخ نه کړې، له زندان او بندي کېدو څخه مو وساتې. ګړی وروسته جمیله د حمام د خونې هندارې ته مخامخ ولاړه وه. اوږده ویښتان یې په اوږو خپاره کړل، په ګوتو یې ونځېښل. د اوبو څو څاڅکي د حمام په غولي ولوېدل. ویښتان یې بېرته راټول کړل، یوې خوا ته یې واړول، هندارې ته ځیر شو. په شونډو یې مسکا خپره شوه. ورو یې وویل نور مې ویښتان یوې خوا ته اړوم. رانجه یې راواخیستل، سترګې یې تورې کړې. هندارې ته یې په مړاوي نظر وکتل. شونډې بېرته لاړ، سپین او منظم غاښونه یې وبرېښېدل. د کریم څېره یې مخې ته شنه شوه. زړه یې وښویېد. ورو یې وویل نه، زه هېڅ ښکلې نه یم، هسې ځان ته مغروره یم. که رښتیا زړه وړونکی وم نو د کریم به زړه را خپل کړی و. سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. له ځان سره یې ویل نه نه کریمه، نه دې پرېږدم چې راڅخه ځان لرې و بېل کړې. دا ځل یې هېر شول چې هندارې ته ولاړه ده او خپل ښایست ارزوي. هر څه ترې هېر و. د حمام په غولي په وړې څوکۍ کېناسته. ورو یې شونډې ورپېدې. ایټالیا ته چې ورسېدو کریم په زوره ځان ته رستنوم، که یې ونه منله پښو ته یې ځان اچوم. په لمدو غومبرو یې د اوښکو نرۍ لار وغځېده. په لاس یې پاکې کړې. په لړزېدلو شونډو یې ویل کریمه، زه بې تا ژوند نشم کولی. زه پوهېږم ستا خوښه نه یمه، ستا له بل چا سره مینه ده. کاشکې هغه څوک زه وی چې ته پرې مین شوی یې کریمه. وروسته یې سر په زنګنو کېښود. په سلګو شو. شېبه پس یې په زړه کې ساه وچلېده. شونډې شاته لاړې. په خندا یې سپین غاښونه بیا وبرېښېدل. هندارې ته ودرېده. سترګو ته ځیر شوه. رانجه یې په اوښکو ګډوډ شوي و. په خوشحاله یې وویل کریم را سره مینه لري، که یې مینه نه وای نو ولې تحفه راته اخلي؟ کیدای شي خدای رحمولی وي. بیا په سوچ کې شوه. نه پوهېږم د کریم په زړه کې خدای د کوم خنځیر ویښته شین کړی. کریمه، څه در سره وکړم؟ و خدایه، دومره ښکلی هم نه دی، نو ولې مې زړه ترې تورولی نشم؟ شیر احمد په خونه کې ګرد ګرځېده. هره شېبه یې ساعت ته کتل. زلیخا پرې غږ کړ و سړیه، څو بجې دي؟ شیر احمد چې موبایل یې غوږ ته نیوه وویل 1 بجه ده، شپه تر نیمایي تېره ده. جمیلې چې شونډې او ټول بدن یې رېږدېده غږ کړ پلار جانه، مراد ته زنګ ووهه، هغه ته به معلوم وي چې کریم چیرې دی. مراد سره وغږېدم، هغه د خپل یوه ملګري سره مېلمه دی، ویل یې نن مې ټوله ورځ کریم نه دی لیدلی. جمیلې په خپلې خولې لاس کېښود، سترګې بلې خوا ته واړولې. ژر له سالون څخه خپلې خونې ته ننوته. شیر احمد موبایل جیب ته کړ، د دروازې خوا ته وخوځېد. زلیخا پرې غږ وکړ و سړیه، چیرې ځې؟ دا خو کابل نه دی، نه هم کوم وړ کلی، صبر وکړه، اوس به په خیر را پیدا شي. وښځې، اندېښنه مې دې ته ده چې د کریم موبایل ولې ګل دی، ټلیفون خو یې باید ځواب ویلی وای، چارج به یې خلاص شوی وي. د شپې 1:30 بجه شوه. د کریم درک معلوم نه شو. شیر احمد ویل راځئ، تشویش مه کوئ، هېڅ خبره هم نشته، را به شي. چېرته به بند شوی وي؟ ویده به شو چې سهار هوایي میدان ته ځو، لوی سفر مو په مخ کې دی. شېبه پس یې د خولې څراغ مړ کړ او ټول ویده شول. خو جمیلې په بار بار د کریم ګل موبایل ته ټلیفونونه کول. مخ ته دې څپېړې ورکړې. په ژړا یې وویل اوف، څه بد مې وکړل چې ورته ومې نه ویل چې له تحفې تېر شي او ژر کور ته راشي. د مازدیګر 4 بجې وې. کریم چې سترګې پرانیستې ګوري چې په یو کټ کې د نورو ناروغانو تر څنګ پروت دی او د مټې په رګ کې یې د سیروم ستنه ټومبل شوې ده. غوښتل یې ځان کېناستو ته راغونډ کړي. په رګ کې یې د سیروم ستن تاو راتاو شو او د ملا د سخت درد په وجه بیرته ستوغ ستاغ څملاست. داسې یوه چیغه یې له خولې ووته چې په بله خونه کې نرسې په اورېدو ټکان وخوړ او په ځغاسته یې سر ته ودرېده. کریم یې په ژبه نه پوهېدلو. په بې حوصله توب یې چیغه کړه موبایل موبایل. نرسه پوه شوه چې کریم غواړي خپلو خپلوانو ته خبر ورکړي. له لږ ځنډ وروسته یې موبایل راوړ. موبایل ګل و. نرسې ته یې اشاره وکړه چې روښانه یې کړي. وروسته یې په غوږ پورې ټینګ ونیو. موبایل کې یې پیسې نه وې. په نرسې یې بیا چیغه وکړه موبایل موبایل. نرسه پوه شوه، خپل موبایل یې ورکړ.
کریم په لړزېدلو ګوتو یې بیرته نرسې ته ورکړ او اشاره یې ورته وکړه چې خپل موبایل یې ورکړي. هر څه یې وکړل، موبایل یې روښانه شو، چارج یې خلاص و، د سترګو یې د اوښکو څاڅکو په ژوبل مخ نرۍ لیکې جوړې کړې وې. هڅه یې ډېره وکړه چې نرسه په خپل مطلب پوه کړي، خو یې نشو کولی. په درېیمه ورځ ډاکټر ورته وویل چې ته باید دا ځای خوشي کړې یا مجبوره یې په شپه د کټ پیسې ورکړې. ماښام قضا و. په لړزېدلو ګامونو له روغتون څخه راووت. یوه ټیکسي موټر ته یې لاس ورکړ چې د شیر احمد تر کوره یې ورسوي. کله چې کور ته ورسېد ګوري چې مراد ناست دی او له چایو څخه غټ غټ غوړپونه کوي. یودم یې ناره کړه: مراده، جمیلې دوی شته که تللي دي؟ مراد د چایو پیاله ژر په ځمکه کېښوده، په ځای کې نیغ ودرېد. اوهو وسړیه، دا څو ورځې چیرې وې؟ هغوی خو لاړل، اوس په وخته جرمني ته رسېدلې وي. د کریم په سترګو توره شپه شوه، پښې یې کاواکې شوې، پړ مخ یې د خونې په غولي راغوځار شو. مراد یو دم ورمنډه کړه، لاسونه او پښې یې ورته وموښلې، غږونه یې پرې وکړل: کریمه، کریمه، سترګې خلاصه کړه. کریم د دنیا په حال خبر و. مراد له پخلنځي د اوبو شربت راوړ او په خولې کې یې ورتوی کړ. شیبه پس کریم سترګې وغړولې، د مراد په مرسته کېناست، دیوال ته یې تکیه وکړه، سر یې په دواړو لاسونو ټینګ ونیو او په سلګو شو. د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو، د راشه کرمنم در پسې ناول دا برخه مو هم دومره. تر یوې بلې خپرونې مو په لوی خدای سپارو. ښه وخت، ښې چارې.